د ژوند رفتار او ستا اداګانې اوهو د ژوند رفتار او ستا اداګانې اوهو په ما غمونه او ستا خنداګانې اوهو ته چې راتر غاړه شي پیغلې سم شم خولې خولې او دا تیزې ساګانې اوهو او د پېښور یونیورسټۍ ټولې جینکۍ بورګزنې شوې راغلي په پوهنتون د مولیانو هواګانې اوهو مغرب کې څومره قدر څوک ورته کتې نه شي او مغرب کې ارزانې دا تورې خاروګانې اوهو او د مغرب پیغله آزاده یوټیوبره دنیا کې ګرځي د مغرب پیغله آزاده یوټیوبره دنیا کې ګرځي او د مشرق پیغله کور کې ناسته د کلتور کې دیانې اوهو او زه وایم ښځه دې ساړی کې دفن کړی شي زه وایم ښځه دې ساړی کې دفن کړی شي نه مني دا حسن د کفن پابندیانې اوهو د لاهور سرمایه‌داره لور کومندانه جوړېږي او په کابل تعلیم پسې جاړې پښتنې لوریانې اوهو او پېښور په ګرمۍ کې جهنم شي خو چې تیرا ته لاړ شي دا یخې یخې هواګانې اوهو او مدرسې په ځای سکول لا چنده ورکول غوره ګڼم مدرسې په ځای سکول له چنده ورکول غوره ګڼم نه خوښوم ځان له فتوې او د مرګ سزاګانې اوهو او هغه لور اسټرالیا کې لویه شوه یو سیکولر پښتنه ده د هغه لور اسټرالیا کې لویه شوه یو سیکولر پښتنه ده هغه نایټ کلب ته ځي رمز کې کوي ګډاګانې اوهو د کابل پښتون رورو پنجابی شو د کابل پښتون رورو پنجابی شو کوي بچو لوز د چکوال پنجابیانې اوهو د سپوږمۍ مور ته نن یو کلیوالې ښځې داسې وویل د سپوږمۍ مور ته نن یو کلیوالې ښځې داسې وویل ستا خاوند صمد خلیل خوښوي هندوستاني ساړیانې اوهو خیرې شعر د مقطع چې د شهاب مور خفه شي وایي ته ولې په اسټریلین انیتا لیکل کړې د شهاب مور خفه شي وایي ته ولې په اسټریلین انیتا لیکل کړې کمکلې زه ورته ویم په تا خو مې هم کړي بلها شاعریانې اوهو کمکلې زه ورته ویم په تا خو مې هم کړي بلها شاعریانې اوهو 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 ډیره مهرباني